دا کیسه د خانپور کلي ده. هلته د ستورو چې کله به واده و نو د ناوې 9 انچه ویښتان به پرې کېدل او په یو پر اسرار کوهي کې به اچول کېدل. همدې کلي د مدثر واده د نږدې کلي د رومانې سره طی شو. رومانې ملګرو رومانه تیاره کړه. هلک د کور والا راغلل او ټول مراسم یې ترسره کړل او بیا هلک په اس باندې راغی او ناوې په ډولۍ کې پورته کړه. مدثر امور یې ناوې د کور دننه بوتله. نو مدثر رومانې ته ویل چې که ته څه ضرورت لرې نو ما ته ووایه یا امني ته ووایه. نو ناوې د شرمه سر ټیټ کړه. بیا یې مور ناوې ته ویل چې ته دلته د قوانین نه خبره یې، زه به یې د ستا 9 انچه ویښتان پرې کومه. نو د هغه خواښې هغې طرف ته روانه شي. نو ناوې وایي چې زه په داسې مراسمو په خبرو باندې یقین نه ساتم. دا ټول زاړه دستورونه دي او زه خپل ویښتان نه پرې کول غواړم. نو مدثر ورته وایي چې ته هسې ضد مه کوه او د امني په خبره باندې عمل وکړه. زه ضد نه کوم، خو ما خپل ویښتان ډېر زیات خوښ دي او تاسو ما مه مجبوروئ. که تا باندې څه وشي نو زه تا ته ډېر زیات پریشانه یم. ویښتان د کور فصل دی، بیا به واده وکړي او یوازې لږ ویښتان پرې کول پکار دي. خو رومانه د خپل ویښتو پرې کولو له بالکل هم تیار نه وي. د شپې کله چې مدثر او رومانه اوده وي، د شپې د 2 بجې شاوخوا کې شور راتلل شروع شي او د رومانې سترګې خلاصې شي او له بهره د رومانې نوم اخیستل کیږي او شور راځي چې رومانې دلته راشه، رومانې دلته راشه. رومانه په خپل ځان کنټرول نه لري او د دې غږونو په تعقب کې روان شي. څنګه چې هغه دروازې ته نږدې کیږي نو دروازه په خپله خلاصه شي او دا غږونه هغه د کور نه راوباسي او هغه غږ په تعقب کې رومانه روانوي او رومانې په خپل ځان باندې بالکل هم کنټرول نه وي او هغه غږ په تعقب کې بغیر د شعوره روانوي. څنګه رومانه غږ ته نږدې شي نو غږ راتلل بند شي. رومانه په هوش کې راتلل شروع شي. رومانه چې څنګه هوش کې راشي نو هلته ولاړ تیری په ډارونکي غږ باندې رومانې طرف ته وګوري. رومانه چغې شروع کړي. مدثر د رومانې په چغو باندې راویښ شي. کله چې هغه وګوري چې رومانه هلته نشته نو پوه شي چې دا د رومانې چغې دي. خو تر هغه ډیر زیات ناوخته شوی وي او هغه تیری رومانې ته په کوهي کې دیکا ورکړي. مدثر رومانې ته غږ کوي او کوهي طرف ته راشي. هلته جن ولاړ وي او غیب شي. مدثر د کوهي دننه ګوري او په لوړ غږ رومانه غواړي خو د کوهي نه آواز نه راځي. نو مدثر وایي کاش چې زما خبره دې اورېدلې وی یا د زما مور خبره منلې وی نو نن به دا هر څه نه وو. د ستا د ضد د وجه هر څه ختم شو. اوس به زه خلکو ته څه ځواب ورکوم چې ما د خپلې میرمنې حفاظت هم ونه کړو. هغې د پسه مدثر زور زور سره ژړا شروع کی او د صدمې د وجه هغه بالکل خاموشه شي.
که تاسو د ویډیو خوښه شوی وي نو دا لایک کړئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.